په خیال کې دی د ښکلي جنت هوره ده او هوره ده، بس لاس د ژوند نه ووینځه دا توره ده او هوره ده. چا وپوښتل چې څنګه ده، په دوه ټکو کې ووایه، ما زر زر ورته ووي چې مغروره ده او هوره ده. دانشه خدای دې خیر کې د ایمان رڼا مې تته شوه، دانشه خدای دې خیر کې د ایمان رڼا مې تته شوه. ماښام دی او ډک جام دی وریځ ګوره ده او هوره ده. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا په پروګرام ادبي ملګرو کې ستاسو قربت صاحب مانیروال تاسو ته مخاطب د هیله لرم چې روغ جوړ به خوشحاله به او د ژوند نه به مزې اخلي. ملګرو، څنګه چې زموږ د پروګرام نوم ادبي ملګري دي، موږ کوشش دا کوو چې خپل پروګرام کې ځان سره یو ادبي ملګری راولو. زه په هر پروګرام کې دا وامه چې موږ سره به نن داسې مېلمه چې ډېرو کمو خلکو به لیدلي، خو زه به نن په خپل پروګرام کې دا ووامه، نن چې زما سره په پروګرام کې څوک مېلمه دی نو دا خبره زه په دعوې سره کوم چې هغه به ډېر خلک پیژني، څوک چې پښتو سره او شعر سره ادب سره مینه کوي به پیژني. راغلی یم او بازو خرکي ته راغلی یم چېرته کې چې زموږ ګران ملګری زموږ قدردان ملګری عثمان علي عثمان پاتې کېږي چې د هېڅ قسمه صفت محتاج نه دی. چا چې غزل له نوی رنګ ورکړی دی او ډېر خلک به یې پیژني، ډېر ښو هنرمندانو وله غزلې ویلي دي. زه نه غواړم چې زه د هغه په مخ کې دومره خبرې وکړم او هغه سره نیغ په نیغه باندې ورځو. اول ورسره دوا سلام کو، بیا به شعرونه اورو. عثمان علي صاحب پروګرام کې درته په خیرعلي وم. ډېره مننه لیاقت لالا ته، تاسو ته په خیرعلي وایم او ډېر مشکور یم، ډېر شکرګزار یم چې دومره لرې نه زموږ د خړ پړ کلي ته رالی. ستاسو ډېره مننه. ډېره مننه تاسو چې موږ له ټایم راکړی دی او موږ ته شعرونه وایي. موږ خوشحالېږو، ډېر زیات ملګري دي عثمان صاحب چې بهر هېوادونو کې پراته دي او د پښتو شعر سره مینه کوي، نو خپلو مینوالو ته په ګرمه کې یو غزل ډالۍ که چې خوندونه ترېنه واخلي. غزل به درته ووایم. د غزل نه مخکې لیاقت لالا فرمایش وکړو چې یو 3 شعره ترې مخکې ووایه، نو یو 3 شعرونه به ترې مخکې ووایم چې شعرونه دي چې هغه د ده رباب ته ناست دی ستار ته ناست وي، هغه د ده رباب ته ناست دی ستار ته ناست وي او دا بعضې خلک بس د یو بل اشتهار ته ناست وي. هغه د ده رباب ته ناست دی ستار ته ناست وي او دا بعضې خلک بس د یو بل اشتهار ته ناست وي. دا د جنت مینان هلته ځان مرګي برید کوي. لیاقت لالا، دا د جنت مینان هلته ځان مرګي برید کوي او چرته یاران چې په یو بل د ګل ګزار ته ناست وي او کچکول ترې مات کوي ولې سر خور له مه ماتوئ، کچکول ترې مات کوي ولې سر خور له مه ماتوئ، کور کې بلا واړه بس دغه یو خیرمار ته ناست وي. او غزل غوښتنه تاسو وکړه، نو غزل په یادو چې څه راځي به درته ووایم چې غزل دی چې ته هیڅ نه کېږي بادار او تار ځان یاران بایللي، ته هیڅ نه کېږي بادار او تار ځان یاران بایللي او ژوند خو ماته دی ګران شوی ما خپل ګران یاران بایللي. او ستا جهاد کې شهیدان شو خو په ما خو یې زور نه شو، ستا جهاد کې شهیدان شو خو په ما خو یې زور نه شو او یم شکي لکه چې مونږه شهیدان یاران بایللي. او که شراب دی او که بنګ دی بس د دواړو دی بې خوځي، که شراب دی او که بنګ دی بس د دواړو دی بې خوځي او موږ د دواړو په نشه کې ملنګان یاران بایللي. او شعر د مانیوال صاحب چې نن هم ډېر سوداګر ناستي په دې تمه خرڅ یخلو، نن هم ډېر سوداګر ناستي په دې تمه خرڅ یخلو چې په کومه خاوره خلکه ملنګ جان یاران بایللي. او دا صحیح دی دا غلط دی دغه داسې که دا داسې، دا صحیح دی دا غلط دی دغه داسې که دا داسې، او ما په دې کیسه کې ډېر شاعران یاران بایللي. او غزل خو رانه هېرېږي خو اخري شعر به ووایم چې ته یې هم ورپکې یاد کړې یو عثمانه هېرې نه یې، ته یې هم ورپکې یاد کړې یو عثمانه هېرې نه او چاته ویې نن چې ما هم یتیمان یاران بایللي. ډېر ښه ډېر ښه. ګرانو مینوالو، د عثمان علي عثمان صاحب نه تاسو شعرونه واورېدل، زما خو خپل دا اړه ده چې بس کینو ورسره او نن ورسره دا شپه هم دلته تېره کړو، دا ورځ هم تېره کړو او تاسو ته ترېنه شعرونه ډالۍ کوو. زموږ استاد شاعر دی داسې په یو غزل باندې نه پرېږدو او زه به ورته د تسکین مانیروال صاحب یو 2 شعرونه ډالۍ کړم او بل غزل به ترېنه بیا ورو چې یاره مې په زړه کې د خدای پرېوته، یاره مې په زړه کې د خدای پرېوته او ځکه مې د لاسو پیالی پرېوته، دا تصویر به کم مصور نقش کی،
دا تصویر به کم مصور نقش کی چانه په تنور کې ډوډۍ پریوته ګړش شو په اسمان کې تندر پریوتو ګړش شو په اسمان کې تندر پریوتو اولویده د جالې مرغۍ پریوته او دا تسکینه سچل پتا شوی دی دا تسکینه سچل پتا شوی دی دا سبلاستا په ځوانۍ پریوته ملګرو بیا ورځو عثمان علي خواته غزل ترې اورو او خوندونه ترې اخلو لیاقت لالا ما وایي زه به کتاب راولم نو ما ته اسانې خو تاسو وایي نه چې څه په یادو درځي هغه ووایي نو کوشش کوم چې یو غزل درته بل ووایم هغه غزل درته وایم چې ما ته یاد دي غزل دی چې خالق استا و خو په نوم به د بنده ځمکه وه خالق استا و خو پوره یو نیم ګز ځای یې ورسېد او ښخ شو پکې هغه سړی چې ټول کلي کې اوږده ځمکه وه ډېر ښه پوره یو نیم ګز ځای یې ورسېد او ښخ شو پکې هغه سړی چې ټول کلي کې اوږده ځمکه وه د ځان دپاره مې اغوستې وه په خپلو پیسو د ځان د ډېر ښه ګرانو مینهوالو عثمان علي عثمان صاحب نه تاسو بل غزل هم واورېدو موږ بیا ورخواته ورځو چې کوشش وکړي چې که بل هم ولا د غزل څو شعرونه ورځي او خپلو مینهوالو ته یې ډالۍ کړي نو خوندونه به ترېنه واخلي ځکه چې زموږ داسې د شعر مینان دي چې زموږ نه غواړي اکثر ما به د دې نه مخکې پروګرامونو کې دوه غزلې ورکولې خو هغوی به فرمایشونه کول بلا او هغوی په موږ باندې ډېر زیات ګران دي ځکه چې د پښتو شعر سره او پښتنو سره مینه کوي نو موږ به خپل کوشش هم دغسې کوو نور هم چې ستا ذهن کې داسې تازه دي څه لیکلي هغه هم خپلو مینهوالو ته ډالۍ که نو خوندونه به ترېنه واخلي تازه خو بیا داسې یو څو شعرونه به او یو څو ووایه هغه داسې دي چې دا مخکې ناست انا پرست خپلې انا مزوړ غزل دی چې په کومه ورځ چې به مې بل انسان ته ډېر کتل په کومه ورځ چې به مې بل انسان ته ډېر کتل په هغه ورځ یار په عین کې ځان ته ډېر کتل ډېر خو او ما ته د یاد چې هم وړوکی او کچه کور مو و ما ته د یاد چې هم وړوکی او کچه کور مو و او مور به زما د په شکال باران ته ډېر کتل او د اختر مخه و بچي سینګارولي غوښتل د اختر مخه و بچي سینګارولي غوښتل غریب دهقان په دغه تمه خان ته ډېر کتل او د ځلیدونکو پړکېدونکو جوړو وس مې نه و د ځلیدونکو پړکېدونکو جوړو وس مې نه و او څه که هغې د ستورو ډک اسمان ته ډېر کتل اور حالاتو ورله ګل مخ تک زیړ نارنج که اور حالاتو ورله ګل مخ تک زیړ نارنج که او ما سره ناستو نن مې خپل جانان ته ډېر کتل او مقته ده پکې چې نن په ګودرې یوې پیغلې ته خندل ویل یې نن په ګودرې یوې پیغلې ته خندل ویل یې او خواره شتابه هم زما عثمان ته ډېر کتل ډېره زیاته مننه عثمان علي عثمان صاحب چې تاسو موږ له ټیم راکوو د هغه ملګرو یو جهان مننه څوک چې زموږ پروګرام ګوري زموږ پروګرام خوښوي ملګرو دا زموږ د ادب ستنې دي استادان دي موږ به دی له بیا به راځو ستاسو فرمایشونه به پوره کوو انشاءالله که ساګانو بې وفایي ونه کړه او مرګي پرېښودیدو نو په بل پروګرام کې به د یو بل نوي
شاعر ملګري سره بیا تاسو ته مخاطب کیږو در هغه دمه پورې هغه ساعته پورې خپل قربا صاحب مانیروال له ورکړي اجازت چرته چې مې ښاد او آباد اوسئ د لوی الله په امان.